له ځانه ورک یم ځان کې ورک یم په څه داسې یم یارانو ستاسو هم زړه تنګ دی که یو زه داسې یم او خاموشه چیغې مې کوټې نه بهر نه راوځي خاموشه چیغې مې کوټې نه بهر نه راوځي لکه ځوړند د انځور د کور پر دیواله داسې یم خاموشه چیغې مې کوټې نه بهر نه راوځي لکه ځوړند د انځور د کور په دیواله داسې یم او زما په درد باندې به څنګه خلک پوسي زه خو زما په درد باندې به څنګه خلک پوسي زه خو د ژوند کپس کې بندیوان لکه مرغه داسې او دا چې تازه ومه په تا مې تسلي کېدله کاري صاحب دا چې تازه ومه په تا مې تسلي کېدله پیکه شوم ولې خو دا هم له بېلتانه داسې او څه چې دې خوښه وي هغه کوه خو یاد یې لره وزیري صاحب څه چې دې خوښه وي هغه کوه خو یاد یې لره شپه به سبا سي صبر هو تر لمر خاته داسې او ستا ټولې ژمنې مې په ذهن کې راغونډې شوې اوس ستا ټولې ژمنې مې په ذهن کې راغونډې شوې اوس لکه خمار کې د میخوارو سره لیمه داسې زبردست او انځوره ووایه دلته چې مومند ویلې انځوره ووایه دلته چې مومند ویلې ته لکه زه داسې زه هم لکه ته داسې ټکور صاحب وایي زما د ښې ورځې یاران خو بیخي ډېر و منګر زما د ښې ورځې یاران خو بیخي ډېر و منګر چې غربت راغی هیچا ونه کوي زما لاسنیوی وزیري صاحب زما د ښې ورځې یاران خو بیخي ډېر و منګر چې غربت راغی هیچا ونه کوي زما لاسنیوی د مات وجود سیوری مې پروت دی د بلا په غېږ کې د مات وجود سیوری مې پروت دی د بلا په غېږ کې تر مرګه نه پرېږدم د خپلې پښتونخوا لاسنیوی خلک له لوږې مري یوه ګوله ډوډۍ ته حیران خلک له لوږې مري یوه ګوله ډوډۍ ته حیران د دې غریب له څه نور وکه باچا لاسنیوی او چې درته وښیي د ژوند د تېرېدلو هنر ټکور صاحب چې درته وښیي د ژوند د تېرېدلو هنر یا خلکو وکئ د معلم او د مولا لاسنیوی او څومره بدبخته یم چې دواړه مې بایللي خدایه څومره بدبخته یم چې دواړه مې بایللي خدایه نه کړم ورکوي پر تندي ښکل او نه بابا لاسنیوی وزیري صاحب وروستی بیت یې دی خیر که یې سر د یار په مینه کې تر داره رسي خیر که یې سر د یار په مینه کې تر داره رسي ان چې ژوندی ګرځي کوي به د اشنا لاسنیوی ان چې ژوندی ګرځي کوي به د اشنا لاسنیوی حق پرست صاحب وایي د وخت په ارزښتونو باندې سم خلک پوهېږي د وخت په ارزښتونو باندې سم خلک پوهېږي د بل په مشکلاتو باندې کم خلک پوهېږي د وخت په ارزښتونو باندې سم خلک پوهېږي د بل په مشکلاتو باندې کم خلک پوهېږي او د مینې په رازونو عاشقان سره خبر دي د مینې ټکور صاحب د مینې په رازونو عاشقان سره خبر دي د سولې په اهمیت بیا د کلام خلک او د مینې په رازونو عاشقان سره خبر دي د مینې په رازونو عاشقان سره خبر دي د سولې په اهمیت بیا د کلام خلک پوهېږي ډېره له او ځنور او ته خبر نه یې دلته ستا پر سر دعوه ده د چا ان صاحب ته نه یې دلته ستا پر سر دعوه ده د یو چا که زه واخلم ستا پر ځای قسم خلک پوهېږي او غمونه مې د زړه په کور کې ښه دي حق پرسته غمونه مې د زړه په کور کې ښه دي حق پرسته په سترګو کې دې نه ساتمه نم خلک پوهېږي او د بل په مشکلاتو باندې کم خلک پوهېږي د وخت په ارزښتونو باندې سم خلک پوهېږي د بل په مشکلاتو باندې کم خلک پوهېږي وایي جانانه ته چې رانه تلې درپسې وژړېدم جانانه ته چې رانه تلې درپسې وژړېدم چې په کنډو په ناکېدې درپسې وژړېدم
چې رانتلې سترګې دا ستا هم وې له اوښکې ډکې چې رانتلې دا سترګې دا ستا هم وې له اوښکې ډکې ما هم کتې له دروازې درپسې وژړېدم دا ستا د سپینې خولې خوږې کیسې رایادې شي دا ستا د سپینې خولې خوږې کیسې رایادې شولې دا ستا د سپینې خولې خوږې کیسې رایادې شولې باور دې اوسه نن د شپې درپسې وژړېدم ستا جدایي و په نری نری باران واورېده ستا جدایي و په نری نری باران واورېده په زړه مې بلې وې لمبې پسې وژړېدم پر زړه مې بلې وې لمبې درپسې وژړېدم دا ستا تصویر مې مخ ته پروت و نصر جان ساحله دا ستا تصویر مې مخ ته پروت و نصر جان ساحله راته یې نه کړلې کیسې درپسې وژړېدم چا خاوره خرڅول چا ایمانونه خرڅول خو دوی په حقیقت کې خپل اډونه خرڅول او په دې ښار کې ګزران کول تمرین و جهنم ته اغیار په اسرائیل باندې سرونه خرڅول په دې ښار کې ګزران کول تمرین و جهنم ته اغیار په اسرائیل باندې سرونه خرڅول او د لوږې نه خو خلک دومره تنګ و باور وکړه د لوږې نه خو خلک دومره تنګ و باور وکړه چې ځینو مسکینانو اولادونه خرڅول هغه سړی یې مړ کړ ځکه بم ورسره نه و هغه سړی یې مړ کړ ځکه بم ورسره نه و هغه سړي په ښار کې کتابونه خرڅول هغه سړی یې مړ کړ ځکه بم ورسره نه و هغه سړي په ښار کې کتابونه خرڅول تعویز به یې چې وکړ شکرانه به یې وزیاته ملا هم له قرآن آیاتونه خرڅول او زموږ خلک تیار د یوسف وروڼه و قسم دی زموږ خلک تیار د یوسف وروڼه و قسم دی په کلپو پیسو ډېرو ښایستونه خرڅول او یو کس پرون د خپل اولاد روزي پورې حیران و یو کس پرون د خپل اولاد روزي پورې حیران و یو کس پرون د خپل کور کاغذونه خرڅول او دا خلک خو په مینه باندې نه پوهېدل وایه دا خلک خو په مینه باندې نه پوهېدل وایه سمونه تا به څنګه غزلونه خرڅول ان صاحب یو غزل به ورسې له تا واورو الله به مخه ښه کوو ټکور صاحب بیتونه دي وایي دا په رڼا مین لمر نه ګوري سپوږمۍ خوښوي ځاله یې ورانه کړي خو نوم بیا د مرغۍ خوښوي وزیري صاحب دا په رڼا مین لمر نه ګوري سپوږمۍ خوښوي ځاله یې ورانه کړي خو نوم بیا د مرغۍ خوښوي سپېڅلې مینې ته په بد نظر ړانده ورګوري سایل صاحب سپېڅلې مینې ته په بد نظر ړانده ورګوري بدبخته خلک شوق د ډمې عیاشي خوښوي سپېڅلې مینې ته په بد نظر ړانده ورګوري بدبخته خلک شوق د ډمې عیاشي خوښوي د غلامۍ ژوندون که زر کاله وي نه یې غواړي د غلامۍ ژوندون که زر کاله وي نه یې غواړي غیرتي کس یوه شیبه د ازادۍ خوښوي وروستی بیت دی وزیري صاحب ښه یې خفه کړي او لانجه ورسره ډېره وکړي ښه یې خفه کړي او لانجه ورسره ډېره وکړي د ان غوسه هغه کم عقله لیونۍ خوښوي ډېر خوندور ډېره مننه ان صاحب ډېره مننه تاسو ټولو مننه